لویه ډله داسې ده چې هغه حدیث ته ډکوسلی وي او انکار حدیث کوي، قرآن منم او حدیث نه منم. دا قسمه پلیت چې دي هغه زمون په دې ملک کې ډېر زیات. عرض مې دا کولو چې قرآن کریم اقیموا الصلاة ویلي دي، تاسو مونځ کوئ او څنګه کوئ، څه پکې وایئ، سحر څو رکعاته کوئ، ماسپښین څومره کوئ، مازدیګر څومره کوئ، ماښام څومره کوئ، ماسخوتن څومره کوئ، دا د ټول قرآن کې تاسو وښایئ. نو دا اقیموا الصلاة تفسیر چې دی دا نه فقط دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، بلکې د معراج په شپه باندې چې مونځ فرض شو نو سحر جبرائیل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدای راولېږلو چې د دې مونځ طریقې ورته وښایه. جبرائیل علیہ السلام 3 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیراو او 3 ورځې ورته سحر د 2 رکعاتو فرض جمع به جبرائیل ورکوله. جبرائیل علیہ السلام به مخکې شو، پیغمبر به ورپسې ولاړو او په 2 رکعاتو کې به چې دا تاسو څنګه قرات وایي او تشهود وایي او سبحان ربی الاعلی او عظیم وایي، دا ټول طریقې جبرائیل مخکې په جمع سره پیغمبر ته عملی طور وښود. بیا دغه 3 واړه ورځې اوقات مختلفو، سحر اول وخت د مانځه کم یو دی، بیا 2 نمبر وخت کم یو دی او بیا 3 نمبر کم یو. د هر مانځه دا 3 واړه اوقات هم ورته وښوده. سبا چې وخیږي مونځ رواش، بیا چې 7 منټه تیر شي دا د منځ وخت دی، بیا د نور خطون وړاندې دا اخري وخت دی. ماسپښین چې زوال شي دا د منځ اول وخت دی، بیا چې ګنټه نیمه ګنټه تیر شي دا منځنی وخت دی، بیا چې د نور سورې مثلینو ته نه رسېدلې یو ډکې داسې ودروان ورته او هغه داسې ناپ کې چې په ډبل ته د هغې سورې ورسي نو د ماسپښین وخت ختم شي او مازدیګر وخت شروع. نو چې ډبل ته د هغې سورې نه رسېدلی نو د ماسپښین مونځ کېږي، د دغه وخت نه واله د مازدیګر مونځ ټایم شروع شي عین تر نور پرېوتو پورې. چې نور څو پورې پرېوتی نه د مازدیګر مونځ کېږي. ماښام چې نور پینځي دا اول وخت دی د ماښام، بیا 1 ګنټه او 25 منټه دا د ماښام د مونځ ټایم دی. څو پورې چې دې طرف ته سپینوالی وي نو د ماښام مونځ قضا نه دی، چې سپینوالی غیب شي او توروالی راشي ماښام مونځ قضا شي. دا 1 ګنټه او 25 منټه ټایم. اوس تاسو خدا مشهوره ده که نه چې هله د ماښام ډېر نازک وخت دی، زر کوه نازک وخت نه دی. 1 ګنټه او 25 منټه د ماښام د مانځه ټایم. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې دې طرف ته سوروالی غیب شي نو ماښام قضا شي. د امام صاحب مذهب دا دی چې دې طرف ته سپینوالی غیب شي نو د ماښام مونځ قضا شي. نو نور پرېوتو نه تر سپینوالی غیبېدو پورې دا 1 ګنټه او 25 منټه وخت. دا الله پاک دې توسیع ته وګورئ. که چېرته دا یې ویلی چې ماښام چې نور پرېوځي که دې مونځ ونه کړو بس منټ پس قضا دی، کېدی شو که نو دا هم د الله پاک توسیع او مهرباني ده چې د مونځ په دې اوقاتو کې دومره وسعت کړی. بیا چې 1 ګنټه او 25 منټه تیر شي ماسخوتن روا شي، ماسخوتن روا شي نو عین تر سبا خطو پورې په دې ټوله شپه کې د ماسخوتن مونځ کېږي چې څو پورې سهار د اسمان په کنارو کې سپینوالی نه ښکاره شوی تر هغه وخته پورې د ماسخوتن مونځ کېږي ټوله شپه. زما عزیزانو د اقیموا الصلاة تفسیر چې دی هغه عملی طور جبرائیل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوی پیغمبر دا تفسیر بیا په حدیث کې بیان کړی. که ته حدیث نه مانی نو اقیموا الصلاة لګیا اوسه که نه ته به څه کې. دې وجې نه ماسخوتن مونځ کې تاخیر زیات ثواب دی. مثلا دې وخت کې مقتدیان جماعت کې نن سبا د امامان خو د خدای بندگان نه دي، دا د کوڅه ډبو بندگان دي، مقتدیان نه دي. زه بجلیګر کې امام وم نو یو سړي نه مازدیګر مونځ وشو چې وشو نو ویل مونځ وشو خلکو ویلو شو ویلې
موز نه دی ټوکي دي مالولې ویلي بس خو الله اکبر الله اکبر الله اکبر مخولم جوړ کړی بس راومینی وو په لتو لتو په جماعت کې په ختم او بیا مې دا سوچت کو د جماعت کړکۍ نه مې بار وغورځولو او ورپسې مې ورټوپ چې مور خمې ووالو مال بیا به ویل نه توبه مې ده هغه ورځ تر مرګه پورې بیا بجلیګر ته ما پسې منزل رانغی ته څوک چې ته به ما ته وایې چې دا ټایم داسې دی او دا ټایم داسې دی او دا ټایم داسې دی او ټایم بدل دا زما کار ته یې څوک که د کور نه دې وظیفه رالېږي مه رالېږه سرسایه راکې مه راکوه نو ما 22 کاله امامت کړی دی خو ستاسو دوا په کار ده د غیرت امامت مې کړی اوس امام دی استاد دا ټایم بدل کا 2 بجې کا پابندي و ډېر ناوخت دی نو ته څه کې ګډېږي پابندي 2 بجې څه پتو پا لګي د غرغښتو مولانا صاحب دی الله غریق رحمت کی الله اکبر ټول ژوند دی دینو ټول ژوند په جنې کې د ماسختن مونځ په 10 بجې کول په جنې ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ماسختن مونځ کې تاخير مستحب دی ماسختن مونځ چې څومره لیټ کولای شي عمره پکې ثواب زیات دی څومره لیټ چې کولای شي نو 10 بجې به 9 به بانګ ویلو خلق به پکې ودم شو بیا برا پاسې د کسکارونه به وغه به وکړ نو ماته اورس تاسو کو ماته یې چې بچیا داس چل دی چې پیغمبر ویلي چې تاخير د ماسختن په مونږ کې ثواب زیات دی نه پوښ بل پیغمبر فرمایلی دي چې اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر د سحر په مونږ کې اسفار کوي اسفار دا معنا چې بالکل په غلس تیاره کې مکوي چې لګرنا شي نو بیا کوي ایک فائدہ دادا چې کم کسان لغوندي بیماری یا لټوي هغه هم ټول جمع تراشي او پکې بشریک نو د سحر مونږ چې په اخر وخت کې وشي د دې ثواب زیات دا مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمت الله نو زما عزیزانو دا نقشه دا اقیم الصلاة پیغمبر جوړه کړی ده کله حدیث اونمنه مستا عبادت چې دی هغه ټول اډوستانه نه پکې سحر شته نه پکې ماسپخین شته نه پکې مازیګر شته صلوات لفظ راغلی دی او صلات لفظ راغلی دی او صلوات او صلات څه ته وایي داغه تفسیر پیغمبر کړی دی او هغه حدیث دی قران کې اقیم الصلاة سره ذکر د وات او زکات راځي او زکات صحیح کې فرض دی څومره فرض دی څومره موده پس فرض دی دا تفصیل قران کې نشته دا تفصیل بیا پیغمبر بیان کړی دی چې د وات او زکات معنا چې دا هغه دا چې اصلي شی چې دی هغه سره او سپین دی دا نصاب دی د سپینو زرو نصاب چې دی هغه 52 تولې دی او د سرو زرو نصاب چې دی هغه 7.5 تولې دی اوس یو سړی دی هغه سره د 52 تولو پیسې جوړیږي ته تقریبا 5,500 روپے نو دا سړی صاحب نصاب دی اوس کده سره سره زر یو تولا یا 2 تولې یا 3 تولې وي او 5,500 روپے ور سره نو بیا به یو یا 2 تولو سرو زرم قیمت لګئی او داغه زکات بم دې 5,500 سره ورک او کناغ دې بالکل نه او سرو زر د 7.5 تولو نه کم ور سره بیا په زکات نشته دا تفصیل قران کې چرته ده دا تفصیل د وات او زکات پیغمبر بیان کړي زما عزیزانو عرض نه داو چې څنګه چې د قران منکر کافر دی دا چې د حدیث منکر چې دی هغه هم کافر دی ځکه چې حدیث د قران نه ثابت واما بنعمت ربك فحدث حدیث بیانوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر د خپل نفس نه یو خبره نه کوي ندی دا د خبره الا وحي يوحى مگر وحی دا چې زی ورته کو څنګه چې قران وحی دا داسې حدیث هم وحی دا زما عزیزانو جانی عبادت آسان کار دی منځ وغیرہ مالی عبادت ډېر ګران دی دا ډېر ګران تاسو وګورئ په پاکستان کې
صدا غټ غټ سنداګان خدای راونیوه څه خدای راونیوه چې نن خپلو بچو ښځو سره هم د ملاقات ټایم نه ملاوي. نواز شریف اول نمبر مالدارو په ټول پاکستان کې، نن هغه دولت موجود دی او د 10 سال دی. خدای داسې کولی شي که نشي کولی؟ ان بطش ربک لشدید. الله فرمایي چې پیغمبره دا خلک پوه کا چې ستا د خدای رانیول چې دي هغه دومره سخت دي چې بیا یې څوک خلاصولی نه شي. مولانا روم وایي د دې آیات په تشریح کې چې تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد از تورا. دا اللہ پا صبر غاوی رکے گا ما چې زه هر څه آرام توب چې کوما ما ته خدای څه نه وایي، هر څه چې کوم ما ته څه نه وایي. وایي دیر گیرد سخت گیرد از تورا. څو ورځې پس به دې راونیسي، خو داسې به دې راونیسي چې بیا به دې خلاصولو والا څوک نه وي. د فرعون 400 کاله عمر، 400 کاله او 400 کاله بادشاہي کړې وه. او بادشاہي څنګه وه؟ 400 کاله ځان ته خدای ویلي، 400 کاله قوم په دې کې ساتلی و چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی خدای زه یم. دا هر څه چې دي دا زه کوم. 400 کاله خو چې څه وخت کې په اوبو کې خدای راونیو او موسی علیه السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړو، نو آواز یې ورته وکړو موسی علیه السلام ته چې خلاص مې کا غستا خدای منمه. هغه ورته آواز وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پېمانه شوې، اوس پېمانتیا څه سود نه لري.